پکول چې په هیواد کې له تیرو څو کلونو راهیسې په سر کولو دود لري. په هیواد او پښتونخوا کې خلک د مختلفو موخو لپاره په سره وي، چاته سینګار ښکاري او چاته د کلتور برخه. دلته په جلال آباد ښار کې هټیوال بیا د پکولونو د بازار له خرڅلاوه خوښ ښکاري او وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې پکولونه پلوري. بازار ښه دی، شکر دی، ګزاره کېږي الحمدلله. مخکني نسبت باندې اوس مال پکول ډېر زیات وځي، ټول افغانان یې په سره وي او د افغانستان د خلکو جامه ده، بس خلک یې خوښوي ډېر زیات. د کونړ ساخ ډېر مشهور دی، همدا د کونړ ساخ موږ هم په جلال آباد کې جوړو او عموما افغانستان کې دا ډېر چلي او ورسره بل کوم ډیزاین چې دی هغه د خوسي ورته وایي چې دا د خوست خلکي استعمالوي، هغه دلته څوک ډېر نه استعمالوي خو یو نیم کس استعمالوي. بل لور پکول په سرونکي وایي له پکول سره لیونۍ مینه لري. درنه جامه ده، دا فرهنګ دوی ته له نیکونو او پلرونو پاتې دی او ډېر کله چې یې په سر پکول نه وي داسې احساس کوي چې ګواکې څه یې ورک کړي دي. ډېر وخت کېږي پلرونو د نیکونو د وخت نه موږ پکول په سره وو، دا زموږ عنعنات دي، دستور دي، کلتور هم دی، دا پکول موږ په سره وو. پخوا خو به داسې وو چې دا به خاص مشرانو په سره ول او دا کپړې او دا وړۍ چې دا به د پاکستان نه راتله او په نورستان او په کونړ کې به ځینې خلکو خپل هم دا جوړوله، ځکه هلته مالداري ډېره زیاته وه او هغه خلک د دې ډېر زیات شوق والا خلک وو. تقریبا 100 شاوخوا لاندې باندې داسې کلونه وخت به کېږي چې همدا پکول زه په سره ومه، بس که دا نه وي بس ځان سړي ته بد احساس کوي. سوي هیواد کې دا په خپلو ګوتو جوړ شوي پکولونه ان تر اروپا ورسید، خو د جوړولو لپاره یې لا هم ټوکر له پښتونخوا راځي. صنعتکاران وایي که اړتیا وړ برېښنا ولري دوی په کور دننه د پکول داسې رخت جوړولی شي چې د چترالي پکول د ټوکر سیال به وي.